د بل وطن نه چې سړی خپل وطن ته راشي نو 3 غنټې پس به د ده په حیثیت او شان کې فرق راشي. په کور کې به هر څه د ته په لاس کې تیار او مزیدار لکه د بادشاه میلاویږي. د ده د وینا نه علاوه به مور، کورودانه او بچي د ته لاس په نام ولاړ وي. ټول کورواله به په شریکه خیال ساتي چې چرته خاطر دروند نشي او خپه نشي. شاید د دې وجه دا وي چې مسافر کلونه پس کور ته راغلی وي او عزت یې کوي، او یا بیا دوی ته پته وي چې مسافر هسې هم میاشت 2 پس بیا روان دی، نو خیر دی لږ زور به ورسره تیر کو او برداشت به کو، خو چې دی خپه نشي. خو چې څنګه یو 3 غنټې پس د بل وطن په خاوره قدم کېږدي نو دغه ټوله باچاهي ورانه او ختم شي، او هغه څه چې دته بلاس کې تیار او مزیدار میلاوېده نو اوس به خپله تیاروي، کړاوونه به کوي. د کور او بچو د ډېرې مینې نه به محروم او لرې پاتې شي، او داسې به شي لکه فقیر او ملنګ. بلکې د فقیر او ملنګ نه به هم حیثیت کمزوری شي. په پردیس کې به حیثیت لکه د خس همرهم پاتې نشي، عزت به کم شي. که په وطن کې ډېر د نامې جامې سړی ولې نه وي. د وطن د هواګانو، خوشحالو، مستیو او خوږو موسمونو نه به محروم او لرې پاتې شي، او دلته د دې وطن د ریګستان او صحراګانو تودې شګې به په بدن ووري. لکه د سوات او کابل د یخو علاقو اوسیدونکي به هم دلته د اور ګرمۍ ته ځانونه نیولي وي. د خلیج او عربو اور ګرمي به په سپین او نیازبین وجود لکه د اور وریږي. په خوږې کچا نیازبینې او سپینې ځوانۍ به اور لګېدلی وي، خو ده به ورته ځان لکه د پولادو سخت کړی وي. او دا هر څه به دی په ایک یو ځان د خپلو بچو، کور او فامیل دپاره برداشت کوي. هی خدایه، ته مو د مسافرۍ د دې ستړي ژوند نه په خوشحالو او خیر خلاص کې، او په خپل وطن مو سره د ډېرو خوشحالو شته کې. دغه شعر د تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې دا په اولاد وجود مې په توده ډوډۍ خرڅ کړی دی. دا په اولاد وجود مې په توده ډوډۍ خرڅ کړی دی. کور جوړوم بله، خو د خپله کوره وتی یم.